زمونږ باباجي به دا دعا کوله په خدای مې د قسمي ما ته یاد دی په دې انیس احمد ما په میډیکل کالج کې داخل کړی میډیکل کالج کې مې داخل کړی د یو کال په هغې کې تیرم کړ بهر کې دې د هغې نه بیا راووت علم یې شروع کړ ما مې والد صاحب ته وی والد صاحب ته الله ګواه کوم قبلې ته مې مخ دی ما ورته وی مې هغه علم ته مو کېنو هغه د ډاکټرۍ سبق یې پرېښود داسې خوشحاله شو ما ته الحمدلله زړه مې خوشحاله شو چې دا کار دی وکړو زما والد صاحب دا ارمان ودړه په مې په ډېرو والو ټکولو په زور دا سبق ویلی دی په خدای قسم زموږ د باباجي دا ارمانو ما به په دارالعلوم نعمانیوت منظور کې دا د فنونو کتابونه درس کول دا را سره اکثر اوس خو څوک نه پېژني دا میر زاهد او ملا جلال او مرزا قطبیه او دا کتابونه نو ما محتمم صاحب د الله وبخي مولانا روح الله صاحب هغه ته ویله ما له دا دینیاتو کتابونه نه نو بیا مشکات او د وړې دورې کتابونه ما پسې ولیکل نو چې رالم باباجي ته میل وې مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه باباجي ته میل وې ما پسې خو د وړې دورې کتابونه سخ کال ولیکل ما ته وی بچې که اوس مرم پر اوغړه به مرم اوس به په خوشحاله مرم نو زما وروڼو دا زموږ د مشرانو دعاګانې الحمدلله دې کې نه زما څه شته نه ده څه شته نه انیس احمد څه شته دا د خدای فضل دی او د مشرانو دعاګانې دي او موږ د خدای نه یو سوال کوو یو سوال زه دا کوم د الله نه هېڅ پته نه لګي زما وروڼو د زندګۍ دا سوال د خدای نه کوم چې الله دا قبول کړي اصل سیز قبولیت دی زما وروڼو خدای پاک دې دا قبول کړي دا سوال د خدای نه کوم چې دا نعمت الله پاک زمونږ دپاره وبال ونه ګرځئ دا خدای پاک حجت لنا زمونږ دپاره حجت وګرځئ او دا خدای پاک قبول کړي علم د دین دا ډېر لوی نعمت دی په خدای قسم د عالم او د طالب د خدای په نزد ډېره لویه درجه ده الله په قرآن شریف کې فرمایي چې ما کوم آیت ولوسته چې یرفع الله الذین آمنوا منکم لړومبی مرتبه د مؤمن ده کافر له نشته او بیا دویم څه دي هغه خلک چې هغوی ته علم دی یرفع درجات دی ټولو له خدای پاک درجې بلندوي مسلمان درجه د کافر په مقابله کې او د عالم درجه د غیر عالم په مقابله کې دا د کچکولو نه ده دا د حساب کتاب نه ده دا د حساب کتاب نه بالاتر خبرې زمونږ د دې دین کتابونو کې یو لوی عالم تیر شوی دی هلکه یو ګوټو به ماله حضرت امام مالک رحمت الله علیه امام الدار الهجره به ورته وی د حضور پاک د کلي د مدینه شریفې امامو یعنی ټوله زندگی د پیغمبر علیه السلام په کلي کې په مدینه شریفه کې تیره کړې ډېر محبت یې د حضور پاک د کلي سره صحیح تاریخ لیکي چې دی په مدینه شریفه کې په خپو نه ګرځېد په سورلی به نه ګرځېد دغسې پیاده به ګرځېد په سورلی نه ګرځېد حالانکې منع نه دي په سورلی ګرځېدل صحابه په سورلی ګرځېدلي حضرت ابوبکر په سورلی ګرځېدلي رضی الله عنه نو صحابه تابعین اوس هم خلک په سورلو پکې ګرځي څوک په سیکلو پکې ګرځي د هغه دا مزاج چې په سورلی به نه ګرځېد الله چا دې تپوس وکړه دا ولې وی د خپو د ګرځېدو نه مې خلاصي نشته خو چې په کومه خوره کې د حضور پاک جوسه مبارکه لاندې پرته ده نو مالک به په هغه خوره کې په سورلی نه ګرځي او مولانا اشرف علي صاحب وی دې ته عاشقانه مزاج وی یو د شریعت یو حکم دا کوه دا مه کوه یو د انسان خپل یو عاشقانه مزاجي د هغه یو عشقي پړه کې د هغه یو محبتي په زړه کې یو عاشقانه مزاجي پړه کې دا د عاشقانه مزاج او د حضور پاک د حدیثو چې د هغه په زړه کې کم قدر او کم عزت او کم احترام کم مسلمان بی چې د هغه په زړه کې به د پیغمبر د حدیثو قدر نه الله کم مسلمان بی چې هغه به د پیغمبر د حدیثو په طرقې خوشحالیږي نه کم مسلمان بی چې د هغه په زړه کې به د حدیثو د استاد قدر نه بیګامې د امام احمد ابن حنبل حالات کتل بیګانې خبراته کو بیګامې
د امام احمد ابن حنبل حالات قتل او چا لیکلی دی ابن قدامه حنبلی چې د هغه د مسلک یو ډېر لوی شخصیت دی لکه زمونږ کې ابن الحمام دی د امام احمد ابن حنبل نه چا تپوس وکړ وی یو سړی د حدیثو د استاذ بد وی د ده څه حکم دی دا واورئ اړه مې ورپېده توبې مې ویستی الله ته کم سړی چې د حدیثو د استاد بد وی دا څنګ سړی دی وی زندیقون 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 سړی ورته وی حضرت زندیق دی وی بیا وی زندیقون 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 او مجلس نه پاسېد او بار لاړ او په ژړا شو د پیغمبر حدیث به یو سړی درس کوي ته به سپک ګورې د پیغمبر حدیثو د قدر په نظر ګورې زاد الطالبین کې درس کوي د قدر په نظر به ګورې ریاض الصالحین درس کوي د قدر په نظر به ګورې مشکات درس کوي د قدر په نظر به ګورې ما خو د طالبانو ته وایم زما طالبان د دورې تپوس ته وکړې دې ټولو ته پته ده دوی ته کله کله زه وایم هلکه ویم زما خو د خولې نه خو مو چې ته داسې د یو محدث یو عالم داسې بالذات یا بالواسطه چې د بد به نه اورېده که وي چې زه توبه وباسم زما خو د سر تاج دی عالم علما خو د خدای په نزد د لوړې مرتبې خاوندان دي غلطي به کېږي زما نه به هم کېږي د بل نه به هم کېږي یو سړی دی د الله د قرآن خدمت کې زه د هغه سپکه وویم الله دا خو به زما د قرآن سره دشمني وي یو سړی د پیغمبر د حدیثو خدمت کې زه د هغه سپکه وویم دا خو د پیغمبر حدیثو ته بند تړم داسې نه ده پکار دا طالبان دي دا بچیان دي نن د مشکات نه فارغ شو دا نن د هدایې نه فارغ شو دي نن بیزاوي وي دي نن د علماو نه دلته کې زده کړه وکړه دا ګلان دي ګلان د خدای په نس تاسو ته خدا دن په خشته جامو کې ښکاري او دا نن د په ښکلې پټکو کې ښکاري او دا د تنن داسې بارونقه ښکاري خدای دې همیشه بارونقه کې خدای کې داسې بچي مونږ سره شته چې هغه به د ډېرو غریبانانو پلارانو بچو اولاد مونږ سره په دارالعلوم نعمانیه کې اوس هم شته مونږ سره په دارالعلوم حقانیه کې اوس هم شته زما په خدای قسم داسې طالبان هم مونږ سره شته چې د ماسپښین نه پس چې سبق نه فارغ شي نو هغوی دي په هوټلو کې ځان له مزدوري کوي داسې طالبان هم مونږ سره شته چې هغوی چینګچي چلی پروس کال د یو طالب نه چینګچي چا د نعماني د مدرسې د مخې نه پټه کړه هلکه چینګچي څنګه پټه شوه وی دا یو طالب د سار نه راځي او دلته کې خپل سبق په یو چې فارغ شي نو بیا په چینګچي ځان له مزدوري کوي د ډوزۍ درک د غریب نه لګي هم ته چا پټه کړه دې باندې به خدای فضل نه کوي دې طالبانو له به الله پاک کرم به نه کوي یو 2 کاله مخکې ما ته ناظم صاحب د نعماني ټلیفون وکړ ما ته یو طالب دی هغه سره یو ګوتمه د هغه خرڅوي انګوټي چې ورته وي ګوتمه خرڅوي او وی چې ما له لږ په ښه قیمت ته خرڅه کا مې ولې وی چې ځان له پې دستربندۍ دا پروګرامات کوي زموږ دا طالبان دي دستربندۍ له ځان له څوک واسکټ جوړ کړي څوک صادر څوک سپلی مپلی والی نی میلمانې راځي د هغه میلمنو ځان له د غرمې د ډوډۍ موډۍ بندوبست کوي خپل انتظامات کوي نو خو الحمدلله تاسو ټولو ته دا خبره واضحه دلته تاسو ټول ناست یې ما بیګام دا د یوسف محمد مولوي صاحب ناست دی بیګام دوی له خپل وس مطابق سپوره ده او که مړه ده خو مې دې طالبانو له ډوډۍ پخه کې روجي ولا پخې کې چې دې میلمانې وخوري چې په دې بوج را نه شي او نن هم الحمدلله مونږ ول پروګرام کړی دی 1 روپۍ د مدرسې په مونږ نه ده لګولې الله شاهد دی والله بالله تالله که 1 روپۍ په د مدرسې لګي او نه د چندې پیسې مونږ په دې لګو نه مو دې طالبانو نه چنده کړې د پیسې مو دې نه دي غوښتې د دې ډوډۍ دپاره دا خالص مخلص زما یو ملګری دی او هغه ته مې ویلي مې لکه دا خرچه به ته کوې بلکل چې څونه کېږي پرې وکړه بېګا پرون هغه غوښه هم رالیږلې ده او ما ته وی چې څونه پیسې د دې په نور خامان لګي هغه مو لګوه زه به ما ته به ووایي زه پیسې درولېږم الله دې خوشحاله کړي ما ته په خدای یقین وکړي زما نوم به هم نه دی زما کلی به هم نه یادوي چې زه د کوم ځای یم دا د الله د رضا دپاره کوم دا ګلان دي مونږ ډېر احتیاط کوو زما وروڼو د مدرسو په پیسو کې ډېر احتیاط
لږ نه ډېر احتیاط چې د مدرسې پیسه دا بې ځایه استعمال نشي. نو دا غریبانان چې د دوی دستاربندي وي نو دوی ځان له دا پټکي مټکي او سامان مامان دې باندې خرچه کوي. نو ما ته ناظم صاحب وی چې دغسې یو هلک دی او ګوته ورسره ده ګوتما چې دا مې مور را کړې ده بچی او دا ځان له خرڅه کړه او په دې ځان له مېلمانه به دې راځي چای به ولکې ځان له څادر مادر پټکي مټکي چې ساه خلي. نو مې خرڅه دې کړه وی نه تا سره مشوره مې کوله مې مه خرڅوه زه سبا درځم چې خرڅه نه کړي. چې لاړم هغه طالب مې راوغوښته خو خیر حیا پکې ونه راته خو مې راشه بچی چې راغی ما ځان ته ودرو ګوتمه مې راواغېسته بچی دا کم ځای وه وی دا مې مور را کړی مور مې راته وجړل پلار مې مړ دی چې بچی زړه مې غواړي چې زه ډېر څوک کمه ته مې غواړي چې ستا نن دستاربندي ده نن تا نه ملا جوړېږي عالم جوړېږي چې زه درته څوک کم بل مې وس کې نشته دغه یو ګوتمه د بچی ځان له خرڅه که نو څه پې وکړه مې بچی چې مور دې دا ګوتمه د ګوتې نه ایستله څه حال یو ما ته شیخ صاحب دا خبرې ما نه وایم ته بچی نو مور مې جړل نو په دې ګوتې پسې نه جړل په دې جړل چې ارمان چې نن ما سره سوې او ما تاله درکړې وې او تا پې ځان له د دستاربندۍ انتظامات کړی څه شته نن او چې ما معلومات واغېشتل زمارونو هغه ګوتمه کم ځای وه مور سره هغه وه چې د واده په شپه دغې ښځې ته خپل خاوند په ګوته کې اچولی داسې ګوته را ښه زیړه کېږي دې ته نشاني وی دا ځان سره خلک ساتي دغه مې مور د ګوتې نه وویسته دا ځان له خرڅه کړه داسې هلکان هم په دې طالبانو کې شته خو غږ نه کوي دا غریبانه ما نه بچې دا به واپس یوسې دا به دې مور ته په دا ګوته کې کېدې ما به ورته یادې او ستا چې څومره خرچه د دستاربندۍ راځي زه پویشه زما کار پویشه شته زما دوستان یو ته ټیلیفون وکړو بل ته وکړو بل ته وکړو اړه مو پې اوبه څکي چې دوی د مدرسې سره تعاون کوي کله زموږ ضرورت راشي دا زموږ دلته فیض محمد جان ناست دی زموږ د حاجي ګل خرم خان صاحب زوی دی دا پریس سره تعلق لري زموږ په نعمانیه کې د پکو ضرورت ورته ټیلیفون وکړم هلکه دومره پکې دې راولېږه دوستانه مې مونږ ته پته ده د نیکۍ زمونږ ته دی معلومي دلته ما مردان کې باید زه ټیلیفون ورته وکړم وسې کېږي راولېږي چې نه وایي بیا به شي پوه شو په خبره دغه طالبان دي دا لوب حقانیه کې پروس کال ما ته یو ښځې ټیلیفون وکړ پروس کالنۍ خبره د شپې نه ټیلیفون وکړو زه کتاب مې کتل په حقانیه کې فارغېږي چې ملا به شي د دې مولا ټکې د هغې ووایي عالم نه مولا به شي ما ورته ویل خورې او جړلې مې جاړې څه ته مسلې تپوس ته وکړه یا یو عام تپوس ته وکړه جواب به درکړمه وی نه چې دی به مولا شي او که به نه شي مې خورې که خواري کړي مولا به شي او که وی نه کړي نو ګرځېږي دغسې ولې ته خفه کېږې که مولا نه شو علم یې زده هم نه کړو یو ځای کې امامت خو به کوي دا هم ډېره لویه خبره دا سپک مه ګڼئ دا دولت دا پټکې دا نعمت سپک مه ګڼئ که تا نه مفتی جوړ شو شیخ الحدیث جوړ شو عالم جوړ شو مدرس جوړ شو ډېره ښه ده نه یو جومات کې امامت کې دا هم لوی منصب دی ځان ته به کمزوري نه وي دین دې زده کړه امامتي کې یو ځای کې ستا د برکت نه د مقتدیانو مونځ د یو نه واله 20 ته ورسېد دا لږه خبره ده د معصومه ماشومانو ته ناظره ښې زه خو په ناظره فخر کوم دا د ما سره ناظرې ماشومان هم شته زه پې په خدای قسم فخر کوم ته ما یو شاګرد راغی ما لکه څه کار کوې وایي چې څه نشته چې څه نشته نو دا ما له ډېر قار راولي مې هېڅ هم نه کوې وایي بس څه چې نشته نو زموږ باباجي به خبره کوله خدای دې وبخي هغه به وایي چې څوک څه نه کوي دا لا سړی وي یا د دین کار کوه یا د دنیا کوه خو دا مو وایه چې څه نشته څه نه کوم شکر د خلکو ته قرآن ښیي د دې بچي د برکت نه خو نن به ډېر خلک د الله قرآن وایي حافظ ته به سپک نه ګورې د ده د برکت ته د خلکو سینو ته د خدای قرآن وردن نه شي قاري ته به سپک نه ګورې د ده د برکت نه خلک قرآن په صحیح طریقه ولولي ملا ته به سپک نه ګورې صرف او صرف چې په جنازو کې خلکو ته تقریرونه کوي او د خلکو اصلاح کوي په خدای قسم کې دام دې وخت کې عظیم جهاد دی دې دور د فتنې ته وګوره
پټې خدمت هم چې د علم کوي پټې خدمت سپک به نه ګورې که سپک دې ورته وکتل نو ته بیا بېکاره شې تا کې د ایمان پوره نیمګړتیا ده خیلی ډېر خلک نن په دې ملایانو پسې په سوشل میډیا لګي راشه کښېنه ملا سره ملا کې غلطي وي ما کې بره دنیا غلطۍ وي زه راته اوس نه وایم د غلطو ډکې مجسم یم نو ما پوهېږه چې ملا صاحب دا غلطي ده دا بیا مه کوه زه به نه کوم ما سره راشه کور کښېنه پیالی چای به هم در باندې وڅښم که ما کې څه غلطي وي نو ما ته مخامخ پټ ووایه ما ولې شرمې ځان ولې شرمې ما ته ووایه چې دا غلطي را دا خبره دې غلطه کړې ده دا مسله دې غلطه کړې ده دا کار غلط کې نو که د شریعت مطابق غلطي زه به مؤمن یم چې مسلمان به یم چې زه به ترې توبه وباسم او که نه صحیح وي ته نه پوهېږې نو تا به پوهې کړم نو ته سوشل میډیا ته خېجې نو هغه ملا داسې دی او دا ملا داسې دی او دا ملا داسې دی او چې ورته وګور ډبل میکونه لګولي په خپله دې ږیره هم خریلې ده برید ته هم خریلې دي ږیره دې هم خریلې ده چې د شا نه راته سړی ګوري نو مسمات ښکارې د شا نه چې دا لا څه شی دا خو هلکه سړی نه دی یو ځای کې روان وم یو کس سره په موټرسایکل شاته سور ما ته یې مخ وړی لکان ته وایي دا ښځه سینګ شاته سوره کړې ده او سر یې سر تور کړی دی ما ته راشبخ شیر عالم وایي دا ښځه نه ده وایي ته یې مخ ته وګوره بیا د ښځو مخ ته څه له ګورم وایي نه سړی دی چې مې وکتل واقعي د مخې نه سړی ښکارېده نن سبا دغه خلک سوشل میډیا ته راوتلي ملا داسې دی ملا داسې دی ملا داسې دی د یو تپوس مې وکړه په لندن کې دی یو سړي ته مې لکه د تپوس وکړه دا سړي دا خو ملا پسې لګیا دی د دلته چېرته اداره ده هغه اوبه راوړه لکه اوبه نه مه تښتو دلته کښېږده دته چېرته دلته سنټر دی د اسلامیک سنټر دی ته یې لږ معلومات ما ته وټساپ راولېږه هغه وټساپ ما سره په دې جیب کې پروت دی خو زه چا حیا نه علم ما ته مولوي صاحب تاسو په پښتنو کې بړوا پیژنئ مې ښه په پښتو کې پیژنم وایي بړوا دی اوس هغه بړوا دی لګیا دی ملا دا چلو کو ملا په لاره ته کږه خپی کېښوده او ملا ځان د سپېمه کې ګوته وواله او ملا په غوږ کې قچی ګوته وواله تا خدای پس بجلیګر مولوي صاحب خبره په تڼاکو سټکورې کا مونږ خو خامخا انسان دی د خولې نه کله یو شان خبره خېږي کله بل شان خو نه د عالم من حیث العالم بد او سپکه به نه وی دا خو شامی کې شته وګوره که نه د ایمان په باب کې وګوره دا څه ورته وي د عقایدو په باب کې شامی کې شته چې عالم من حیث العالم ته څوک سپک وګوري ایمان نه خلاص او د علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه چې زما استاد و زه پې فخر کوم ما ورسره ناسته کړې ده ما ته مسایل اورېدلي دي ما ته تفسیر څه حصه اورېدلې ده علامه شمس الحق افغاني چې زمونږ د دې وطن او د دې کلي نه چې د دې وطن یو لوی عالم و زمونږ باباجي به وی په هغه وخت کې عیدګاه کې هغه اعلان کړی وی د اسمان لاندې او د ځمکې د پاسه د افغاني په شان عالم نشته ما هغه اورېدلی دي وایي چې څوک وایي چې د ملا هغه داسې داسې کړې نو وایي دا کافر شو او دلیل یې څه وایي خو منطقي و که نه هغه وایي طالبان وایي چې شی مطلق ذکر شي رجع فرد کامل ته کېږي نو چې ملا یاد که نو کامل ملا حضور پاک دی وایي کامل عالم پیغمبر ته یې کنځل وکړل احتیاط به کوئ تاسو ټولو دوستانو ته وایم د علمو قدر به کوئ نو ما ته هغه وایي زما بچې به ملا شي ما یې تخواري کړي ښه که نه نو ما جاړې سره پر ما ته مولوي صاحب ټلیفون بند نه کړي ډېره موده مخکې مې ستا تقریر اورېدلی و چې به بچو علم وکړې نو ما دا بچی علم پسې وویسته دا چې نن تا سره په دارالعلوم حقانیه کې دا سبق وایي دوره کوي علم پسې وویسته دا 7 کاله 8 کاله د خواري وکړله ما ته وی مولوي صاحب زه کونډ یم زما خاوند مړ دی او دا بچي ما ته یتیمانان پاتې دي ما دې بچي ته وی زه به پردی ځمکه جارو کم پردي ماشومان به ولوبم پردی پوزې به پاکې کم پردي لوښي به وینځم خو بچې زه ته علم کوه ما نور بچو له پردی ډوډۍ راوړې ده مې پې خوړلې ده پردی ترکاري خو دا بچې ما ښه ساتلی دی چې خدای پې علم وکړي الحمدلله مې ما سره میلاو که بیا را سره میلاو که هغه ښه وه زما د ترمیزي سوره دی عبارت هم ویلو او بیا مې یو علاقه کې نوم درته نالم دی شیرګړ طرفونو دغې طرف کې ما شاګردو دغه علاقې ما ټیلیفون وکړه مې دا ځان سره مدرس کا الحمدلله ډېر ښه مدرس دی خدای پاک جوړ کړي دا خواره دا ډېر ګران کار دی علم
د عالم قدر به کوئ عزت به کوئ د طالب قدر به کوئ عزت به کوئ که الله سره مینئ د خدای کتاب سره به مینئ الله سره مینئ د خدای پیغمبر سره مینئ او چې د خدای پیغمبر سره مینئ حدیثو سره به مینئ نو چې دا سپکې څوک وایي نو دا خراب سړی دی دنه خراب سړی بل نشته نن سوشل میډیا ټول د دغه سپکو نه ډکه ده حدیثو درس ته ناستو او دې کې یو سړی راغی او د خلکو په اوږو یې قدمونه واغېشتل نیغ امام مالک له راغی او دی راپاسېد وي راپیسو ځان ته یې تر غاړه بس په دې تندي ښکل کړ امام مالک څه ویل که دا څو غلطۍ دې وکړې یو خو د خلکو په اوږو قدم راواغېشت په ما د حدیثو درس بند کړ زه دې ځان ته راپاسولم ښکل دې کړم څه چل شوی دی وی بېګا مې حضور پاک دلته په خوب کې ولید ورسره ګڼ شمېر ملګري دلته راغی ما ورمنډه کړې حضرت چې سنګ راغی راتلو سره وی امام مالک څه شو مالک ابن انس چا وی هغه د ستا په ګدۍ ناستې درس کوي وی اواز کوي ورته وی تا ته چې اواز کوي دا اولیدې داسې رپېدل وی رسول الله مبارک درته فرمایي مه یریږه ځان ته یې را تر غاړه باسلې دي سینې پورې جخت ونیولې او په دې تندي ښکل کړې ما وی خدایه کله به د امام مالک هغه تندي له شونډې رسوم چې بېګا پې د حضور پاک شونډې لګېدلې دي هغه سینې له به کله سینه جوختوم چې بېګا حضور پاک ورپورې سینه جوخته کړې ده ځکه مې دا حیرت وکړ عالم پیغمبر مبارک ځان ته را تر غاړه بس د عالم کار څه دی دقه د پیغمبر مشن مخکې کول یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک دغه قرآن رسول ترکت فیکم امرین دو شیان مې پرېښي دي تاسو به په هغې منګولې لګولې ګمراهان کېږئ به نه کتاب الله و سنتي دا دوه طریقه د طریقه ورته وایي زمونږ طالبان طریقه مه وایه طریقه ما یترکه المیت حضور پاک دا دوه څیزونه پرېښي دي چې څوک دا په قبضه کې والي دې ته وارث ته پیغمبر وایي مالک ورته وایي دا ټکې واورئ وی بچې چې ته وی زما موره قسم د الله په ذات چې کله د حضور پاک د حدیثو درس ته ناست یم په ما داسې شپه نه ده تېره شوې چې په دغه کیفیت مې د حضور پاک سره ملاقات نه دی شوی رونو علماء به قدر کوي عزت به کوي طالبانو به قدر کوي عزت به کوي من هم هر څوک چې وي هر څوک چې وي حیث ما کان اینما کان د علماء قدر عزت احترام د طالب قدر عزت احترام بس پکې به نه وایه که چا کې کمی وي مخامخ ورته وایه چا کې غلطي وي په یو ملا کې کور ته راشه وایه پیالې چای ماله ووایه درغلم او بیا ورسره اصلاح مقصد ستا اصلاح وي نو اصلاح وکړه خبره خلاصه شوه لیکن په شیشه خبرې کول غیبت کول د علما سپکول بیا د احادیثو د علما سپکول دا ډېر لوی جرم او ډېره لویه ګناه ده او شکر الحمدلله زمونږ د تورنګزو کلی زمونږ د عمرزو کلی زمونږ جلو زمونږ میرې چې څومره دي دا د باباجي د وختو را طالبانو سره بلد خلک دی مونږ په دې تورنګزوالو عمرزوالو میروالو شورګرو خلکو فخر کوو فخر زمونږ د باباجي د وختو نه دي په جوماتونو کې طالبان ساتلي دي خو په خوښه او په مینه وله ډوډۍ ورکړې ده ما سره به په وړه دوره کې په آخري کال 2600 طالبانو 2600 په وړه دوره کې 2600 قسم په خدای چې د خلکو په جوماتونو کې نه په بیټکونو کې ځای کړی ما نه به خلک خفه کېدل وی طالبان ولې نه رالیږي په بیټک کې بیټکونو کې خلکو طالبان دیره کړي دي په حجرو کې خلکو طالبان دیره کړي دي په یو جومات کې 15 طالبان په دې غریبۍ کې د خلکو ډوډۍ ورکړې ده زه به تورنګزوالو دا خیر کم دا زه نشم هېرولی زه به تورنګزوالو د میروالو د شورګلوالو او د عمرزو د عثمانزو د ګیر چاپېره د اشنغر د مسلمانانو دا خیر کم دا مینه محبت د تورنګزوالو به زه هېر کم سوال نه پیدا کېږي د دنیا خلک نن درته دا خبره ښکاره کړم د کراچۍ نه په خدای یقین وکړه ما ته درس افر شوی دی چې کراچۍ ته راشي یو ملګري راته لا دا مو وي په قسمت کې پیسې نشته ماله خدای راکړي لاهور نه ما ته افر پنډۍ خو راته بار بار وایي پېښور ما یې نه زه به دې کلي کې ژوند مې دې کلي کې دی پیدا را دې خاورې نه یم او زما مرګ به په دې تورنګزو په دې کلي کې وي بار بني اکوړي ته ځم ضرورت مې دی د استادان مې دي استاد مې مولانا سمیع الحق صاحب هغه نه پرېښودم مجبوري مې ده چې هلته ځم زما مادري علمي دی زما فخر دی دارالعلوم حقانیه کوړه خټک نو هغې ته ځم زما رونو زه په تاسو ای زما رونو ای دوستانو ای تورنګزوالو
اے میرا والو، اے شولګر والو، اے مانځ والو، اے عمر والو، اے مسلمانانو فخر کوم، فخر شکر دی. تاسو د خدای شکر ادا کړئ چې ستاسو په ډوډۍ دا طالبان پایېږي، ستاسو ډوډۍ خوري دا طالبان پې لویېږي. تاسو جوماتونو کې دوی ته بجلی بلې کړي دي، تاسو په جوماتونو کې دوی له ځای نه ورکړي، تاسو یې قدر کوئ عزت. که د تورنګزو خلکو له طالب قدر نه کو، نن به تورنګزو کې د دین مدرسې نه وي. دا تاسو قدر کوئ ځکه دا مدرسې دي او الله به مې همیشه خوشحاله ساتي انشاءالله العزیز. دارنګې عمرزو ته مې بل وزم د یاسین مولوي صاحب مدرسه کې ما بیان کول تم دا خبره کوم، عثمانزو ټولو ته دا خبره کوم. دا تاسو د اشنغر خلک د دین سره مینه لرئ او محبت لرئ. دا څو خبرې مې ته عرض کړلې.